پښتنو اول د بلډیګر مولا صاحب دا غیر منطقي بیان واوري بیا به خبرې وکړو. حدیث کې راځي چې دا او 10 اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو. عزتمندو تاسو د بلډیګر مولا صاحب دا خبرې واورېدې چې پکې وایي چې دا د حدیث نه دا خبره ثابته ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک اودس کوي او د په اوداسه کې کم هم اندام انځي، مثال لاس انځي، نو د لاسونه چې کم ګناهونه شوي د دې اودس نه مخکې، نو هغه ګناهونه د دغه اودس په برکت الله تعالی وینځي. په اودس کې استنجام خلق کوي، سر هم انځي، د سر مسم کوي، خپې او مخ دا خو پکې واجب دي که نه، استنجا پکې واجب نه ده، فرض نه ده، خو بیا هم خلق استنجا کوي. نو معلومه دا شوه چې یاره څوک چا یعنی زنا کړی که نه چې د شرمګاه ګناه دی، نو بس استنجا وکړه، دغه ګناه ده نه هم وینځل شو. نو دا د قرآن د فلسفه تقوا نه بالکل خلاف دی. الله تعالی چې څومره پیغمبران را لیږلي، څومره آسماني کتابونه را لیږلي، او بیا قرآن، نو دا صرف د دې دپاره چې یو داسې معاشره په وجود کې راشي او پیغمبران داسې افراد سازي وکړي، کوم افراد چې نه په یېره ګناهونه کوي او نه په قصد باندې ګناهونه کوي، نه واړه ګناهونه کوي او نه لوی ګناهونه کوي. دې ته وایي متقین. او الله تعالی جنت چې دی هم د دې دپاره تیار کړی دی. نو قرآن او پیغمبران هغوی د تقوا درس ورکوي او هغوی خلق د ګناهونو نه منع کوي. خو په دې حدیث کې کوم چې بجلیګر صاحب بیانوي، په دې کې اشارې د کومو خبرو کېږي، یعنی ګناهګار ته د دې خبرې ترغیب ورکوله کېږي، او هغه هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث په نامه باندې چې ای ګناهګارو کوئ ګناهونه، او هر څومره ګناهونه چې کوئ، نو بس چې کله اودس وکئ الله تعالی دغه ټول ګناهونه ووینځي. نو دا خبره بالکل د قرآن سره په ضد کې ده، او پیغمبر چرته داسې خبره نشي کولی، ځکه چې دا د عقل نه او د منطق نه لرې خبرې دي. ولې؟ ځکه چې د اودس د ګناهونو سره اډو څه کار نشته، اډو څه تعلق یې نشته دی. بیا دا خبره کوي چې دا علم الله تعالی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ورکړی و چې د هغه د مخې بچا اودس کوو، نو هغه ته به د هغې سړي ګناهونه ښکارېده چې ښه دی لاس انځي، نو او د نن په لاسو کوم ګناهونه کړي دا خو ترې ورجېدل، نو ده به هغه ګناهونه لیدل د مخ نه او د خپو نه. بس امام صاحب به لیده، بیا امام صاحب دعا وکړه چې یا الله ما ته دا خلق سپک ښکارېږي، لہذا ته زمانه دا علم واپس واخله. نو بجلیګر ملا صاحب ورته علم وایي، او دا بجلیګر صاحب د خپله ځانه نه وایي، کو حدیث بیان کړی دی هم د خپله ځانه نه دی بیان کړی، او که د امام ابو حنیفه صاحب دغه بزرګي بیان کړې ده، نو دا هم د خپله ځانه نه ده بیان کړی، بلکې دا په کتابونو کې لیکل شوي دي. زه په خپله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یم او دغه معتقد یم، زما دغه سره ډیره مینه ده، هغه ډیر کار کړی دی، خو د دې خبرې سره متفق نه یم چیرې امام ابو حنیفه صاحب سره داسې علم هم و کم چې د پیغمبر سره نو. علوم چې دي علوم پیغمبران راوړي، او کو چیرې امام ابو حنیفه صاحب سره دا علم وی کم چې بجلیګر صاحب وی، نو دا به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره هم و. او بیا پیغمبر باندې چې کوم علم نازل شي او راکوز شي، نو داغه دا فرض جوړیږي چې بلغ ما انزل الیک من ربک، دی به خامخا دغه علوم نور خلقو ته رسوي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم به دغه علم صحابو ته رسولی، او صحابو به تابعینو به تبع تابعینو ته، او تر اوسه پورې به دا علم را رسېدو.
او چلیدو به د دې به یو ډېره لویه فایده وه تمام انسانانو ته. ځکه چې هر ریاست خصوصا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم ریاست او رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هغې ریاست بادشاه و. نبی علیه الصلاة والسلام له داسې کیسونه راغلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته فیصله کول به مشکل شو چې یاره ګناهګار یعنی په چا چې دعوه شوې ده آیا دی بې ګناه دی که ګناهګار دی. نو دا دې ته انویسټیګیشن وایي. د انویسټیګیشن دپاره ځان له ادارې جوړې شوي او بیا هغه په قسمه قسم طریقو سره د ملزم نه په چا چې الزام وي د ملزم نه تفتیش کوي. نو دا تفتیشي ادارې چې دي زما عزتمندو په دې باندې څه لږه خرچه نه کېږي د ریاستو. نو تاسو کو ګورئ په دنیا کې جرمونه ولې دي؟ ځکه دي چې تفتیشي ادارې هغوی سره د تفتیش کولو داسې علم نه وي چې هغوی 100% یعنې 100% په دې خبره ودرېږي چې ها دا جرم ده کړی دی او ملزم مجرم ثابت کی جج ته او بیا جج په هغه باندې سزا واوري او هغه ته سزا میلاو شي. نو تاسو کو ګورئ چا چې جرم کړی بس یو میاشت نیمه یا یو کال نیم هغه د جیل نه راوځي، کال نیم پس راوځي د جیل نه او بیا جرمونه کوي. نو که چېرې فرض کا دا علم وی نو دا خو ډېر د خیر او د نفع علم و او دا صرف ریاست ته نه او تفتیشي ادارو ته نه بلکې عوام الناس ته خیر ورکوي. ځکه چې ټوله معاشره د جرمونو نه ډکه ده، مجرمان جرمونه کوي خو په عدالت کې په هغې مجرم په هغې ملزم په چا چې الزام لګېدلی نو هغه جرم نه ثابتېږي او د نه ثابتولو په وجه باندې بری شي دغه مجرمان او بیا راشي معاشره کې او جرمونه کوي. نو زما عزتمندو دا به عوام الناس ته یو ډېر خیر رسېدلی. خو که فرض که دا علم صرف امام ابو حنیفه صاحب ته او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته نه بیا هم دا علم نه دی. خو زمونږ به بیا هم تسلیم کو چې دا علم شو نو امام ابو حنیفه صاحب دا علم نورو ته ولې نه دی منتقل کړی؟ ځکه چې دته ښکارېده چې دا ګناه څه ته وایي؟ جرم ته وایي که نه؟ نو چې دته ښکارېده په اوداسه کې نو دا علم به یې ډېرو خلکو ته منتقل کړی و. نو ګواه یعنې ده به هم لیده او دوه درېو تنو ته به هم وایي چې راشي وګورئ دا صاحب چې دی اودس کوي او راشه دی خو لاس انځي د لاسو باندې داسې څه کارونه نه دي کړي او راشه په سترګو باندې داسې څه نه دي کړي، په ژبه داسې څه نه دي کړي، په خوله داسې حرام او دغه نه دي خوړلي، په خپو باندې دی د ګناهونو کومو ځایونو ته نه دی تللی، وایي راشئ راشئ. نو بس سړی به یې نیولی او قاضي ته به یې پیش کو او همیشه دپاره به مجرم هغه ته به سزا ورکړه کېده او بار معاشره به پاکه وه. نو دا خبرې چې دي زما عزتمندو دا اگر چې زموږ په کتابونو کې لیکلي دي خو موږ به ورته د عقل په نظر ګورو. زما د دې حضراتو سره څه اختلاف نشته. بجلیګر ملا صاحب له زه تلی یم، ما ورسره مجلس هم کړی دی، ډېر ښه انسان، خو د دې عقیدې نه زه خلاف یم. د دې عقیدې سره زه اتفاق نه کوم چې یاره په امت کې یا په انسانانو کې یو انسان ته د بل د ګناهونو کشف یعنی انکشاف چې ورته وایي هغه صرف په اودس کولو باندې کېږي چې یاره ده اودس کو او پته ولګېده چې د کم کم ګناهونه کړي دي. نو دا خبرې که چېرې موږ ومنو عقیده خرابېږي او که نه منو نو بیا دا مولان موږ د اسلام نه وباسي. اوس انصاف په تاسو دی، که منئ او که نه منئ. الله مو خوشحاله کړه.